د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي که طالبان خپله تګلاره بدله کړي نو موږ به هم سوله وکړو. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود یو مهم پیغام رالیږلی دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود څرګنده کړه چې که د طالبانو تګلاره بدله شي او د خبرو او سیاسي بهیر لاره خپله کړي نو د جګړې پر ځای به سولې ته ترجیح ورکړي. هغه ویل اوسنۍ جګړه پر موږ تحمیل شوې وه، طالبانو زموږ په مخ کې بله لار نه ده ساتلې. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې مشر د سولې د ټینګښت او د جګړې د پای ته د رسولو لپاره د منځګړیتوب د هڅو یادونه وکړه او ویې ویل د یو شمېر دیني عالمانو په ګډون ډېر بهرنیو ګوندونو د هېواد د ستونزو د هواري لپاره منځګړیتوب کړی، خو طالبانو دا ټولې هڅې رد کړې او برید یې غندلی دی. هغه وویل موږ له خپل ځان سره خاورې څخه دفاع کوو او نه مو پر چا برید کړی او نه مو سرغړونه کړې ده. مسعود وویل چې د طالبانو له محاصرې او فشار سره په پنجشیر کې مقاومتي ځواکونو نه یوازې دا چې د افغانستان سخته ژمی کابو کړی، بلکې د دې ډلې د پرخوا بریدونو د شنډولو او نورو ولایتونو ته هم د مقاومت د پرخولو توان لري. هغه ویل د مقاومت اصلي موخه د داسې اسلامي حکومت رامنځته کول دي چې د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی ولري او ټولو ته په حکومت کې د عادلانه ګډون او ثبات او سولې زمینه برابره کړي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د الله په امان، تربیه، ښې چارې.